اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 1 آیت کې الله تعالی د بهترین امت والو صفات بیان کړی دي دغه څه کارونه دي چې په دې وجه دي بهترین امت والے دي الله تعالی فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو بهترین امت یې راستل شوی یې یعنی د دې لپاره تاسو جوړ کړی شوی یې سپیشل خوښ کړی شوی یې څه لپاره دوه کارونه کول دي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر دا دوه کارونه کول دي خدا به څوک کوي وتؤمنون بالله او تاسو ایمان وروړئ دي په الله باندې کله چې ایمان یې به دا دوه کارونه ضرور کوي الله تعالی فرمایي تاسو بهترین امت امت څه ته وایي امت مطلب چې د ټولو یو مقصد یو نظریه یو طریقې نو داسې امت جوړېدی شي امت مسلمه بهترین امت جوړېدل د دې څه مطلب شو الله تعالی فرمایي ما تاسو جوړ کړی دی او الله تعالی په قران کې او د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا بیان کړی دی چې دا بهترین امت مسلمه دي او د هغه خلکو څخه صفات دي څخه مقصد دی د دې څخه فضیلت بیان شوی دی او دغه خلکو له ډېر زیات خوشخبری دي جنت کې ول بهترین نعمتونه دي مقام دي او دا نبی صلی الله علیه وسلم د دې امت باره کې فرمایلی و چې اول بدی جنت ته ځي یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې خبره راځي او امت مسلمه جوړېدل غټ نعمت دی غټ کار دی د غټ کار غټي ذمہ داری دی او غټ بدلی هم بیا او خرجت للناس الله تعالی فرمایي تاسو خلکو لپاره وباسلې شوی یعنی تاسو امت مسلمه ځکه چې تاسو بهترین ځکه چې تاسو د خیر کارونه وکوي خلکو ته خیر رسوي خلک به د برای نه د بدې نه منې کوي نو دا ځکه چې تاسو په الله باندې ایمان دی که تاسو ایمانی نو هغه سی به انسان کار هم کوي نه چې څونه ایمان دونه دغه بهترین کاری اور امر بالمعروف تأمرون بالمعروف الله فرمایي تاسو به حکم ورکوي د نیکی امر بالمعروف او نهي عن المنکر خبره نه پس ایمان خبره ول شو خبره د ایمان خبره تؤمنون بالله په اخر کې ولراله لا ول د دوه کارونه خبره ول شو دا ځکه چې ایمان چې بچا کینو دا دوه کارونه به ضرور کوي او دا کارونه ایمان سره کیږي ایمان نه دا کارونه بیان شي کېدي او دته بدلېږي چې د دوه کارونه چې د دې پوجا تاسو یعنی امت مسلمه ډېر فضیلت ده د دې دوه کارونه پوجا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې څوک دا دوه شرطونه پوره کوي یعنی دا دوه خبرې کوي منی کارونه کوي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر خلکو ته د نیکۍ دعوت ورکوي او د برای نه منې کوي نو دا چې څوک دا کارونه کوي نو د هغې بیا مطلب دا دوه کارونه چې څوک کوي دا بیا بهترین امت والا خلک دي او چې څوک دا شرطونه نه پوره کوي نو هغې امت سره څه تعلق نشته نو امر بالمعروف بسنګ کو څه طریقه ده امر چره دا درجه د امر حکم ته وای او نصيحت کولو ته هم وای او دعوت ورکولو ته هم وای او د معروف کولو مختلف طریقې دي مختلف خبرو سره کارونو سره طریقو سره مختلف معاملې دي د خپل کردار نه د نیکي کارونو د عبادت نه یو امر کیږي لکه خلکو ته دعوت ملاويږي چې د خیر کارونه دي دا کوي معروف چې دی دا هغه سي چې انسان ته پته مثلا پیژني هر څوک دا پیژني که کافر دی که مسلمان دی مثلا رښتیا ویل انسان ایمانداری یا معاملات کول په خپل طریقې سره هر چا سره خصلو کول مدد کول د چا ضرورت پوره کول وتنهون امن کول او د دې هم یا مختلف طریقې دي من کولو د براینا کله مینی سره کله غصې سره کله پرورو کله تیزې سره منکر وای هغه برای بدې کارونه چې چاته پته مثلا شرک کول حالکه هر انسان په فطرت کې دا خبره ده چې خدای یو دی او هر څوک دا مانی او د نه پسوم ډېر برای کې چې عقل منی شریعت هم وای دا بدی ده نو دې کې بیا ټولې برای راځي بهایي ایمان نه لکه نه وړل یا دروغ ویل سود غسل او زنا کول یعنی وړو کې برای د غټو نه غټو برای هم په دې منکر کې راځي نو د معروف طریقه بسنګي اول د توحید دعوت ورکول خلکو لا خلک د ګناهونو نه منې کول او شرک زنا او د دې سيزونو منې کول او خلک د برای نه منې کول دا غټ خیر دی او دا ذمہ داری چې د امت مسلمه ده حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو سبورای او نه سبدې د ګناهونو او نه نو هغه په خپل لاسونو سره منې کوي یعنی ادریږي یعنی ځان ته بچ کوي چې زه دا ګناه نه کوم او که چېرې څوک لاسونو سره هغه نشي منې کولای نو مطلب نشي ختمولای نو د جبه سره دغه منې کوي یعنی چې دا مکوي مطلب په خپل باندې خبره کول او چې څوک دا نشي کولای نو بیا په خپل ځل کې هغه ګناه غړل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا بیا ډېر کمزوري ایمان والا خلک دي چې څوک په ځل کې دا برایو نه غني یعنی بدیو نه غني نو یو حدیث کې راځي چې هغه بنده په ځل کې ذری برابر ایمان نشته نه دغه پروا نشته چې خلک بیا هر څه کوي او دلته پته لګي چې انسان کې ایمان هغه بیا چوپ نشي کېناسي هغه ضرور سن سوای هغه بیا چې هغه د غزل دا غوړ چې حق بیان کې خلکو ته او دلته پته لګي چې امر بالمعروف کول خلکو ته ډېر اساني مطلب نه کې خبرې کول قران رسول دا ډېر کول شي بنده خو تنهاون عن المنکر او خلق منی کول د بدین دا بیا ګران کار دی
ځکه چې دې کې بیا خلک یېرېږي چې اسنه دا چل راسره وشي، اسنه زما عزت ختم شي، اسنه څوک راسره خبرې ونه کړي یا اسنه که زه چا سره خیر خبره وکړم ونه کړم نو یا څوک منې کړم د بدۍ نه نو زما خو به مطلب مخالفت شروع شي، زما دښمني شروع شي خلکو سره. نو چونکې نن سبا خلکو ته ګناه نه ښکاري، برایي یعنې بدۍ ته بدۍ نه ښکاري او هر د خیر کار چې هغه خلکو ته بد لګي او ګران راته هم لګي او خیر کارونه کول هم څوک نه غواړي، دې طرف ته څوک راځي هم نه. نو نن څوک د بدۍ نه منې کول ډېره غټه خبره ده او په دې پورې څوک خوشحالېږي هم نه چې څوک د بدۍ نه منې کوي. چونکې د بدۍ د برایي کارونه دومره ډېر شوي دي چې هغه اوس خلک عادت شي نه ګناه نه ښکاري. نو پکار خو دا وه چې په ښو کارونو مو یو بل له حوصله ورکولې، د یو بل مو مدد کولې، خو نن د برایۍ د بدۍ کارونو کې خلک یو بل له حوصله ورکوي او مدد کوي او پیسه لګي او هغه مخکې کېږي. د نیکۍ کارونو حکم ورکول او د بدۍ نه منې کول دا د الله حکم دی. په دې کې څوک ایمان لري نو دا به ضرور کوي او چې دا څوک څونه کوي نو ځان له فایده هم ده او دنیا کې هم خلکو له فایده ده، بهترین معاشره جوړیږي، خانداني تعلقات هم ښه شي، خلکو کې اصلاح شروع شي او بدعت برایي ګناهونه دا هر څه ختم شي. نو الله تعالی دې موږ ټولو توفیق راکړي انشاءالله چې د دوو خبرو باندې عمل وکړو او دا خلکو ته ورسوو. خو د هغې نه مخکې خپل هم زده کول دي انشاءالله، خپل هم قرآن له وخت ورکړو چې دا به کارونه به څنګه کېږي، د دې خپلې طریقې دي، نبي صلی الله علیه وسلم دا کار څنګه کړی دی یا صحابه کرام څنګه کړی دی یا شاته انبیاو دا کار څنګه کړی دی. نو دا کارونه کول دا دوه کارونه آسان کار نه دي، دې لپاره ډېر همت او ایمان پکار دی. نو چې چا کې ایمان نه هغه به دا کولی شي انشاءالله. جزاک الله خیر.